رنجیت سنگ بچی زما په بچو مسوره و دا خوار پښتون په ټول پنجاب چا سره نه بدلوم زما خالی په هدیره کې دغه مړه جب خان په سنجیدت او میتاب چا سره نه بدلوم کوچنی بصیر همدرد چې تاسې به هم له قوارې سره اشنا یاستئ او هم به له غږ سره یستا په سترګو پویم تا نه هېرېما ته مې زړه نه نوځې بیخي که نه خپل کټ دې په غېږه کې پرېږدي که نه د غزل ترنم کې ډېر دې خوښېږي که ټپې ترنم کې ډېر دې خوښېږي ټپې چې کومه تپوس کوي نامه مې ورته یاده ده که نه ده تاسې په تېره مرکه کې هم بار بار اورېدلي د بصیر جان نه په دې کې هم دې بار واوره چې تره مې را سره کوشش کړی زه خو یم چې دا ترې په تاسې هم وګورو څومره لوبې زمونږ په زړونو وکړي شکرلبو په خیمان کړو رابطې نه هی 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 په سټوري کې دې بیا نوي عکس ته ګورم د قهوې ډکې پیالې دې مخ ته ایښي زه شک نه کوم شک د ایمان زیان دی خو دوه غبرګې نښانې دې مخ ته ایښي لالیه څه شوې او غږ را وکړه یا د دنیا گئی خلک دې مړه حسابوي نه ګرانه اے د دنیا گئی خلق دی مړه حسابوي نه درکوي په لرکې که په برکې پرې دردېږي ته با داسې وایي چې ټول وجود زړګی دی په هر بدلون خپل انقلاب چا سره نه بدلوم زوړ باچا خان په ځوان شباب چا سره نه بدلوم او د رنجیت سنگ بچی زما په بچو مسوره و دا خوار پښتون په ټول پنجاب چا سره نه بدلوم زما خالی په هدیره کې دغه مړه جب خان په سنجیدت او میتاب چا سره نه بدلوم زما د خړ وجود افغان ستا خیرنه شمله زما د خړ وجود افغان ستا خیرنه شمله د بل احرام او په حجاب چا سره نه بدلوم ما ته چې څوک کنځلې وکړي ورله خوله ماتوم ما ته چې څوک کنځلې وکړي ورله خوله ماتوم خپلې کنځلې په کتاب چا سره نه بدلوم سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ یو ځل بیا درته سلامونه او هرکلی وایم په یوې نوې ادبي او خوندوره خپرونه کې څنګ ته مې عبدالبصیر همدرد ناست دی کوچنی بصیر همدرد چې تاسې به هم له قوارې سره اشنا یاستئ او هم به له غږ سره چې ډېر خوندور غږ لري نو موږ ورته څه موده مخکې یو مرکه ثبت کړې وه نو بیا ډېرو خلکو کتلې وه او د ډېرو خلکو غوښتنه هم دا وه چې د سره یو مرکه بله وکړي څو ترنمونه ترې نور ریکارډ کړي تر څو چې هغه ځینې ملګري چې له وطنه لرې دي او څه په وطن دي هغوی پې هم خپله ادبي تنده ماته کړي نو درنو لیدونکو عبدالبصیر همدرد دی به را سره په خپرونه کې ترنمونه کوي کیسې به کوو تاسې زموږ سره تر پایه اوسئ نو همدرد صاحب په خیر راغلی خپرونې ته یو ځل بیا مننه خیر اوسي څنګه یې ژوند دی په خیر روان دی خیر دی ښه تېرېږي ژوند موږ ته خو دې پخوا څو ترنمونه کړي وو له هغې وروسته یې چېرته ترنمونه کړي دي که نه هو کلي مې د ډېر ځای مې کتلي غونډو ته ځې نو څنګه ترنم څخه د علاقه مینه کمه شوې نه ده نه نور هم زیاته شوي څه نوي نوي ترنمونه راوړې که نه هماغه زاړه دي نوي نوي ترنم شته ډېر ښه نو کیسې به کوو همدرد صاحب بصیر جانه کیسې به هم کوو په سر کې به ملګرو ته یو ترنم واورئ خوند به ورنه واخلو موږ به هم له ډېرې مودې وروسته واورو ملګري به هم واوري بیا به مخکې ځو وایه کنه خوب درله درځي کنه خپل کټ دې په غېږه کې پرېږدي کنه وایه کنه خوب درله درځي کنه خپل کټ دې په غېږه کې پرېږدي کنه یما خو ستا یادونه خوب ته نه پرېږدي یما خو ستا یادونه خوب ته نه پرېږدي
دا تا به په سرو سترګو ژړوي که نه خپل کټ دې په غېږه کې پرېږدي که نه یا ستا په سترګو پویم تا نه هېرېما یا ستا په سترګو پویم تا نه هېرېما ته مې زړه نه نوځې بیخي که نه خپل کټ دې په غېږه کې پرېږدي که نه یا هغه چې ګوهر ورله ورکړی وو یا هغه چې ګوهر ورله ورکړی وو ګل دې په کتاب کې ګرځوي که نه خپل کټ دې په غېږه کې پرېږدي که نه وایه که نه خوب درله درځي که نه خپل کټ دې په غېږه کې پرېږدي که نه واه 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 ډېر ښه ډېر ښه درنو لیدونکو له ډېر وخت وروسته موږ هم ورنه مخامخ ترنم واورېدو تاسې هم له ډېر وخت وروسته اورېدلی ډېر خوند یې وکړو وایه که نه خوب درله درځي که نه خپل کټ دې په غېږه کې پرېږدي که نه نو ډېره مننه بصیر جانه څنګه دغه ترنم دې مخکې چېرته کړی و که نه دلته ښه دا دې خپله انتخاب کړی و که نه بل چا درته تره مې ما سبې کوشش کړی وم دواړو په شریک انتخاب تره دې څه ډېر کوشش نه کوي تره دې هم څه کوشش کړی ښه ډېره ښه ده نو خپله دې چې د غزل ترنم کې ډېر دې خوښېږي که ټپې ترنم کې ډېر دې خوښېږي ټپې چې کومه خوند درکوي ښه ښه ډېر ښه زه ټپې به هم درنه وروسته اورو او یو بله خبره دا راته وویه چې کله څوک دې خواته راغلي تر اوسه یا کور ته یا مکتب ته چې مینهوال دي یا راسره انځور واخله یا ترنم راته وکړه هو ډېر راغلي مکتب ته هم راځي دلته هم راغلي هو چکر باندې راځي ښه ښه بیا عکسونه ورسره اخلي که نه ترنم ورته کوې که نه اکثره ملګري شکایت کوي دی چا ته په اسانۍ ترنم نه کوي رښتیا ده که نه هو هر ځای کې خوند هم نه څه وایي چې د ترنم او در شي خپل ځای معلوم وي که نه ښځه ډېره ښه ده نو څومره چې ترنمونه درنه اورو ملګري به هم ترې خوند اخلي موږ به هم ترې خوند اخلو دا زموږ خبرې به په ملګرو باندې یو څه خستګونه مینو یو بل ترنم درنه اورو دنیا د نفرتونو آباد ده که نه ده دنیا د نفرتونو آباد ده که نه ده تپوس کوي نامه مې ورته یاد ده که نه ده دنیا د نفرتونو آباد ده که نه ده رقیب زما په مخ کې د جانان خبرې وکړي رقیب زما په مخ کې د جانان خبرې وکړي نو دا خبره ډکه له فساده ده که نه ده نو دا خبره ډکه له فساده ده که نه ده تپوس کوي نامه مې ورته یاده ده که نه ده دنیا د نفرتونو آباد ده که نه ده ډېر ښه دی ډېر خوندور دنیا د نفرتونو آباده ده که نه ده په دې کې هم در سره تر کوشش کړی ښه چې د تره دې څه دومره کوشش کړی نو خوښه دې ده چې دا تره دې هم دې خلکو ته وښیو چې په دې کیمره باندې څه وایي هغه خپله شعرونه وایي که نه وایي یو نیم شعر وایي یو نیم شعر وایي خپله خو یې لیکي نه څه خبر نو دا چې دې ملګرو ته یې وښیو څنګه به یو شعر هم ترې واورو ستا څنګه خوښه ده صحیح ښه نو درنو لیدونکو تاسې په تېره مرکه کې هم بار بار اورېدلي د بصیر جان نه په دې کې هم ترې بار واوره چې تره مې را سره کوشش کړی زه خو یم چې دا ترې په تاسې هم وګورو مونږ خو کتلی مخامخ په تاسې باندې او یو څه شعرونه به د هغې نه هم واورو ته راځه ګډ وډ
رب دې ساته مور دې نشي په تا بوره پاس د دار په سر اذان وکه منصوره راته ووایه د مینې آیاتونه په لمانځه کې چې شي مینه را حضوره د جمال خالق دې ستا د رنج طبیب شي د وطن د سردرو ګله رنځوره د وطن پیغله په خپل وطن کې خانه په پردي وطن کې خانه شي مزدوره د وطن کیسې کوي په مینه د کاروان شاعري خدای کړه مشهوره نو درنو لیدونکو بار چې بصیر جان یادونه کوله نو د تره محترم هم راغې د سره به یو څو خبرې کوو بیا له ده نه به هم یو څه اورو ځکه چې دی دومره ښه انتخاب کوي بصیر ته نو دی به خپل هم د ښه ذوق خاوند او د ښه انتخاب خاوند به نو په سر کې خو هارون جانه په خیر راغلی ډېره مننه ژوندي اوسئ کورم آباد تاسې ته خو اصلا خو تاسې ته ښه راغلاست او هرکلی وایو او مننه او کور ودانۍ ده نه کوو چې موږ له هم دومره وخت راکړه او ځان هم را په عذاب کوو در زموږ جونګړې پورې راورسېدلی بیا مننه ډېره مننه نو بصیر جان خوشبخته دی چې ستا غوندې تره لري چې داسې مرسته ورسره کې داسې بازوقه سړی تره دی نو په ترنمونو کې ورسره مرسته کې دا د ده خبره رښتیا ده که نه هسې ستا نوم یاد انشاءالله که زه ویم یو څه حده پورې به رښتیا یي ځکه دی داسې نور څوک لکه زموږ په کورنۍ کې نشته دی خو یو خو خپل هم زموږ ورور شته دی چې د پښتو ادبیاتو نه فارغه دی خو هغه لږ ځینې پښتو ادبیاتو نه فارغ بې ذوقه غوندې دی او که نه نو په دغه خاطر باندې زما خپله د مکتب په دور کې ما د ډېر وخت نه دغه د شعرونو د شعر و شاعرۍ سره زما ډېر ذوق و او اصلا ما به بغزاده دانش او منیر بنیری ما ډېر تعقیبوه او د هغه شعرونه او غزلې به مې ویللې زما سره خپله ذوق شته ده سره هم پکې همکاري کوم یو څه نه او خپله د شعر لیکلی کله یاره دغه برخه کې مې کار نه دی کړی او داسې د بل چا شعرونه بیا تعقیبوم او ویم یې که موږ ته به اوس انتخاب دی ورو ستا انتخاب ګورو چې څنګه انتخاب موږ ته اورې زه به تا ته اوس د سدیس خان یو شعر دی وایي چې لاړې ووتې زما له حافظې نه لاړې ووتې زما له حافظې نه لاړې ووتې زما له حافظې نه عبارت مې ستا پاک کړی کتابچې نه څومره لوبې زموږ په زړونو وکړې څومره لوبې زموږ په زړونو وکړي شکرلبو په خیمان کړو رابطې نه او هغه وخت د بربادۍ ورځې شروع شوې هغه وخت د بربادۍ ورځې شروع شوې تا چې ګل راکړو د خپلې دروازې نه او زنګ را وکړه غږ دی اوره مخه نه یم زنګ را وکړه غږ دی اوره مخه نه یم ګنې مرمه در پسې له اندېښنې نه او څنګه غلی پرې راتېر شوي مسلمانه څه دې واخیستل له هغې هدیرې نه او په هېڅ چا باندې ډاډه نه یم سدیسه په هېڅ چا باندې ډاډه نه یم سدیسه زه څوک نه لرم غیر زما دې نه ډېر ښه دی ډېر ښه دومره به درته زه ویم د حمیم صاحب د نظم یو برخه ده وایي چې په سټوري کې دې بیا نوي عکس ته ګورم د قهوې ډکې پیالې دې مخ ته ایښي زه شک نه کوم شک د ایمان زیان دی خو دوه غبرګې نښانې دې مخ ته ایښي نو ډېره مننه ډېر خوند یې وکړو په دومره ښه انداز سره تا نه یو بل انتخاب هم وروسته ورو یو څه کیسې څه نور هم کوو اوس به یو بل ترنم د بصیر جان نه واورو دا ځل به ترې ټپې واورو په مینه به یې واورو ټپې به ترې واورو چې د خپله هم وایي چې ټپې مې خوښېږي چې وایم یې نو بصیر جانه دا ځل درنه ټپې اورو یار مې رنځور په کټ کې پروت دی یا زما دروغو اندامو کرکه راځي نه ګرانه ای زما دروغو اندامو کرکه راځي نه او لالیه څه شوې او غږ را وکړه یا د دنیا گئی خلق دې مړه حسابوي نه ګرانه ای د دنیا گئی خلق دې مړه حسابوي نه یا به زما قسمت خراب وي یا به دا ټول یارانې دغه شان وي نه بس دی زه خو یم چې بیخي غږېدی تر ماښامه
ډېر ښه ډېره مننه ښه نو دې ټپو کې څه کمال دی چې ډېرې دې خوښېږي او خپله یوې خوند درکوي د زړه نه وې اوس ښه او دا ټپې درته څوک انتخابوي دا خو به خپله دا انتخاب خپل انتخاب تره مې امریکا کې دی هغې را رالېږلې هغې په فرمایش باندې مې دا نو هغه تره نوم دې یاد کړي هغې ته یې ډالۍ هم کړه چې دا ټپې دې تا ته ډالۍ چې هلته یې واوري نصیر ته مې ډالۍ کړي نصیر ښه نصیر تره دی د هارون نه مشر دی که هو مشر دی ښه زه نو دا ټپې چې هغې ته رالېږلې وې هغه په ویډیوي ډول ثبت شولې او تر هغه به ورسېږي نو ډېره مننه بصیر جانه او ترنمونه خو دې نور هم خوند کوي خو ته به مستړی او وروستی ترنم در نه اورو نو بیا به له هغې وروسته خپرونه راټولوو تیږي تیږي خلق دی خدای پکې غمې دی تیږي تیږي خلق دی خدای پکې غمې دی دا سړی چې مینا کوي دا سړی سړی دی دا سړی چې مینا کوي دا سړی سړی دی درک وی پلر کې ک په بر کې پر دردېږي درک وی پلر کې ک په بر کې پر دردېږي تبا داسې وایي چې ټول جزړګی دی تبا داسې وایي چې ټول جزړګی دی دا سړی چې مینا کوي دا سړی سړی دی تا ته به ډالۍ کاندي ګېډۍ ګېډۍ ګلونه تا ته به ډالۍ کاندي ګېډۍ ګېډۍ ګلونه درومې په ازغو کې ستړی ستړی لاروی دی درومې په ازغو کې ستړی ستړی لاروی دی دا سړی چې مینا کوي دا سړی سړی دی هاي ډېر ښه ډېر خوندور ماشاءالله دا زورګزی وایي چې ماښام دی او د کلي وران سړک دی چیرته ځم خالی خالی مې ذهن زړه مې ډک دی چیرته ځم هیڅوک نه دی خبر چې چیرته ځي او ولې ځي هر څوک وایي چې ورک رانه درک دی چیرته ځم خاونده د پاټک شناختي کارت مې غورځولی په څنګ کې مې دیوان د خان خټک دی چیرته ځم او ممتازه بې لحاظه سنجیدګیو کړې راوړې خفه مې پکې ډېر د زړه هلک دی چیرته ځم نو درنو لیدونکو د وراره له خوندور ترنم څخه وروسته به یو ځل بیا د تره انتخاب واورو له ده نه به هم یو څه واورو له هغې وروسته به بیا کډه رانغاړو نو هارون جانه ستا نه یو بل انتخاب اورو ډېره مننه مخکې له انتخاب نه به زه یو لنډکۍ غوندې نظم د سره شریک کړم تېره ورځ مې ټیک ټاک تعقیبونه په هغه کې مې وکته فکر کوم زه غالبا چې د فیصل څارګر دی هغه خو پې څه ګډې وډې ایښې وې خو په ما ډېر ښه ولګېده هغه داسې وایي چې شراب پرې پاش دي مخ یې نشه ده شونډې بنګ دي سترګې خمارې وهم کوکارې ای ګناهګارې کړم دې بېلارې که مور غوسه شي دادا مې وژني پلمه به څه کړم ما کړي څه دي بې ګناه جرم سترګې کړه پټې ما بېنشې کړه ماتې پیالې کړه پام مې بدل کړه هله بلبلې سترګو قاتلې زه دې برباد کړم په تا مین یم نه ترې تېرېږم او هم به یمه که هم مړ کېږم د خمارو سترګو دې جار شم لکه غني زه باچاهي ورته پرېږدم له هغې وروسته زما یو انتخاب دی هغه هم د فکر کوم چې د سمیر دی وایي چې دروغجنه یاره هره یوه دې وکړه دروغجنه یاره هره یوه دې وکړه دروغجنه یاره هره یوه دې وکړه دروغجنه تا زما ځواني اوبه کړه دروغجنه تا خو ډېرې وعدې وکړې دروغجنه تا یوه هم پوره نه کړه دروغجنه قضاوت به مې در پرېښود دروغجنه فیصله دې صحیح نه کړه دروغجنه زه په سختو کې راګیر وم دروغجنه تا زما پوښتنه نه کړه دروغجنه زما هره دعا ته وې دروغجنه تا سمیر ته دعا نه کړه ډېر ښه دی ډېره مننه هارون جانه ستا له خوندور انتخاب چې د ځان لپاره کې او په څنګ کې د بصیر لپاره کې نو په دې هیله چې همداسې دوامداره اوسي او دغه سړی تشویق کې
ډېر په کم عمر سره ډېر مینوال پیدا کړي، ډېر مخکې ځي او باوري یم چې نور به مخکې ځي، مخکې خو به یې تشویقی که انشاءالله. ولې نه زه خو ما خو سره واده هم کړې ده چې زه دې تر پایه همکار یم، خو چې ته په شان شې د دې ذوق نه او ذوق دې جاري وساتې نو انشاءالله زه خو سره یم. زه ډېره ښه ده او بیا دغې تر څنګ د مکتب برخه کې هم پې لږ فشار راوړه چې سړی درس نه ونه وځي. هو بالکل مکتب برخه کې خو پې زه ډېر فشار راوړم، لکه د دې نه هم ډېر ځینې وخت داسې حالات راځي چې دا پې زه مکمل بندوم، ځکه چې لکه هغه د دې هغه ټول کم ذوق چې هغه د طرف ته راواوړي نو بیا هلته مثال کم رزلټ یې شاته راشي یا کم مکتب کې لږ کمزوری شي نو بیا د کورس سره سره که نه برنامو سره یو خبره ده چې دغه ذوق او شعر دا اکثره د انسان دا ذهن راویښوي. اکثره داسې کسان ما وکتل چې ترنم یا شعر نه لیکي، کله چې دی شعر په لیکلو شروع کوي یا ترنم په لیکلو شروع کوي په څنګ کې ورسره مکتب کې ولنمرګي هم نیسي. بالکل اکثره خلک ما داسې لیدلي که نه خو په دې هیله چې دواړو برخو کې کوشش وکړي که نه. بس انشاءالله موږ خو هڅه کوو او که زه رښتیا ووایم نو د مکتب په برخه کې سره زه ډېره دغه کوم ځکه چې دی یو څه لږ کمزوری دی په مکتب برخه کې که نه. نو زه یم دی خو دا خو یو هنر دی او خبره دا کسب دی، دا د ده نه نه پاتې کېږي، دا هېرېږي هم نه او هغه چې دی د ده سرنوشت دی. نو په دغه خاطر باندې لکه ما ډېره ترجیح هغه ته ورکړې ده چې هغه برخه کې زه د دې ډېر همکار یم. بیخي ذوق به م پالو خو ژوند به م کوو. بالکل. نو ډېره مننه هارون جان ستا څخه چې ستا په رابطه خو موږ د بصیر جان سره مرکه وکړو، دی خو شمېره نه لري. ډېره مننه له تا څخه چې موږ ته هر وخت هم در باندې غږ کړی او حاضر او په څنګ کې له بصیر جان ډېره مننه چې خوندور ترنمونه په اورېدونکو باندې اوري، په موږ یې اوري. نو درنو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې تاسو ته موږ وړاندې کړله. یو ځل بیا چې زه تاسو ته د پامیر ټي وي په سکرین راځم د یوې نوې خپرونې سره، تاسو ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ. په دغه یو بیت به زموږ او ستاسو خدای پاماني چې په ممتاز پیتوې جاري کړی پیتو آبازو، په ممتاز پیتوې جاري کړی پیتو آبازو، نه یې فکر نه یې خوی در سره سم دی. د لوی الله پامان.